دا د لوګر ولایت د ترافیکو مدیریت دی او نن ورځ دلته له 100 تنو موټر چلوونکو څخه د موټر چلونې قانوني سند یا لیسنس اخیستنې لپاره عملی ازموینه اخیستل کیږي. د لوګر ولایت د ترافیک مسؤلین وایي هر میاشت له 100 تر 200 لیسنسونه ویشي او د لیسنس په هر دوره کې موټر چلوونکو ته 15 ورځې نظري درس ورکوي چې پای کې بریالیو موټر چلوونکو ته د موټر چلونې قانوني اجازه ورکوي. سل لیسنه توزیع کول د کال 12,000 لیسنه داسې موږ توزیع کول کال او نظري امتحان د الکانو خلاص د وساسي ویني سل نفر موجود دي. نو نظري امتحان دوی خلاص شوی ده، اوس دوی عملی امتحان روان ده. تاسو خپل سترګو باندې وینئ دوی د لپاره درس موږ 15 ورځې درس لرو، کورس لرو، دوی ته درس ورکوو. بل پلاو موټر چلوونکي هم د لیسنس د ویش برخه کې پر روڼتیا ټینګار کوي او وایي چې هیڅ چاته دی له لیسنس پرته د موټر چلونې اجازه نه ورکول کیږي. دغه درس پروسه 15 تاریخ نه شروع شوې ده. موږ د 15 ورځې درس ویلې او زیات تعداد خلک ول درس راتلل او له 2 ورځو نه وایي غیر حاضري زیات سي نوم شارټ لیست کیږي. نو ډیر ښه درس راکړه. مسؤلینو نم دا هغه ده چې لیسانس ورکړي ټولو باید لیسانس ولري پوه شې. بې لیسانسه ډریوري نه کیږي، ټکر کوي یا نور حادثات پیښیږي. دا ویلو ده چې دی وروستیو کې لوګر کې د ترافیکي قوانینو د ښه تطبیق له امله د ترافیکي پیښو کچه کمه شوې ده.